د کچه خاورو نه جوړ دی، ځای په ځای په لوګو تور دی، او دا بودکي بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. ملګرو سلامونه، مې ومنئ. شاهد عالم یما او نن مې راوستی نیو میکسیکو د امریکې ریاست کې سنټه فی یو ښار ته. د کومې ښکلا چې دا ده، یا کوم چې په دې وجه مشهور دی چې دلته کچه کورونه دي، او دا کچه کورونه که تاسو ته دا پته ولګي چې د $1,000,000 دي، نو تاسو یې منئ نه. او یو خبره به پخوا کېدله چې بلکې اوس کېږي چې پخوا به کورونه کچه وو، خو هغې کې مینه وه، هغې کې سکون و، هغې کې یو احساس و. نو په دې ښار کې دا کوم کورونه چې تاسو ته ښکاري، نو د هغې خبرې ګواهي ورکوي چې واقعي دې کچه کورونو کې مینه ده، خلوص دی، سکون دی. او دا ولې چې نن د امریکې میلینیرز اربپتی خلک په کروڑونو روپۍ په دې ښار کې انویسټ کوي او داسې کورونه پې اخلي په دې غرض دپاره چې کله د هغوی چوټیاني یا کله هغوی د ښار په شور کې د موبایل نه، د ګاډو نه، د منډو تړلو نه، کاروبارونو نه تنګ شي، نو راشي او د کچه کورونو کې خپل وخت تېروي چې هغوی ته سکون میلاو شي. ملګرو تقریبا لږ 100,000 آبادۍ دا ښار کې یو هم داسې کور نشته چې په هغې کې تاسو خښته وینئ یا سیمټ وینئ. دا ټول کچه کورونه دي، او د دې کچه کورونو مخې ته ولاړ دا غټ غټ ګاډي د دې ګواهي ده چې دلته د امریکې د مختلف ریاستونو نه خلک راځي او دلته خپل ژوند کوي. نو ډېرې خبرې داسې د پخوانۍ زمانې چې په هغې کې یو خبره خلک اوس هم یادوي، او هغه خبره د هغه کچه کورونو مینه، د هغه کچه کورونو خلوص، د هغه کچه کورونو خپلوالی، هغه احساس نن موږ ته په دې ښار کې کېږي. موږ خو په خپل کلو کې کچه کورونه کتلي وو، خو دا اوس چې کوم نیو جنریشن دی نو هغه د دې نه خبر نه دي. خو د امریکې یو ښایست دام دی چې دا دلته ډایورسټي ده، نه صرف تاسو ته د هر قام، قبیلې، نسل، وطن خلک ملاویږي، بلکې دلته به تاسو ته د جدید دنیا غټ غټ بلډینګونه، غټ غټ ګاډي، او دې نه علاوه د ټکنالوژي په میدان کې هر قسم ډیولپمنټ تاسو ته په نظر راځي. خو بل طرف ته د سنټه فی شان ښار یا د امیش ویلیج شان، کلي شان، هغه زاړه اقدار کلچر په تاسو ته په نظر راځي. نن دلته د راتګ مقصد تاسو ته د امریکې دا رنګ هم ښودل چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ او موږ په خپل دعا کې یاد ساتئ. الله په امان.